د پولیسو لوړو زده کړو له قومندانۍ څخه نږدې 280 تنه د مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته فارغ شول. محترم عبدالمتین قیومی، پرتمین غونډې ته د کورنیو چارو وزارت اداري معینیت د دفتر رئیس ترڅنګ نور مشران هم راغلي وو. د پولیسو لوړو زده کړو قومندانۍ اداري مرستیال مفتي احسان الله نیازي هم د غونډې ګډونوالو ته عالمانه او هر اړخیزه وینا وکړه. موږ د ملګرو ته په شرعي دوره کې مختلف مضامین بیانو. غیور مسلمانانو، کوم آیات مبارک چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کړ د کې الله پاک مسلمانانو ته د دې خبرې ترغیب او دعوت ورکوي، تعلیم ورکوي چې مسلمانانو هغه حرکتونه او هغه مصالح او هغه تدبیرونه چې د شریعت معارض دي ګورئ دا استعمال نه کوي. د جاهلیت په دور کې به کافرانو څه کول؟ کله چې به طواف ته تلل نو بربنډه طواف به یې کو چې په دې جامو کې مونږ ګناه کړې ده، نو فلهذا جامې به وباسو، طواف به کوو. کله چې به کورونو ته راتلل نو په دیوالونو به راوختل. دا د دوی یو مصلحت و، خو چون شریعت په دې مصالحو باندې رد وکړو چې دا مصالح په شریعت کې معتبر نه دي، هغه مصالح چې د شریعت معارض وي، هغه مصالح چې قطعی نه وي، هغه مصالح چې دا کلی نه وي، دا مصالح د شریعت په لحاظ معتبر نه، فلهذا د شریعت په مقابله کې به داسې مصالحو ته اعتبار نه ورکول کیږي. نو ځکه خدای پاک په دې مصالحو باندې رد وکړو. کوم کسان چې کله علم حاصل کی او کوم کسان چې وخت ضایع کی، غیر ضروري وکي، بالکل دا برابر نه دي. وایي کچېرې تاسو تفسیر لیکي، کچېرې تاسو دغه برابروئ، خلکو چې ستاسو علم نه ده کړی نو بیا حلال او حرام هم سره برابر کوي، بالکل هغه هم نه دي برابر. وایي کچېرې تاسو دغه برابروئ بیا پاک هم ناپاک هم برابر کوئ، برابر کوي، بالکل نه دي برابر. وایي کچېرې تاسو عالم او بې علم برابروئ، وایي تاسو عزتمن او بې عزت هم بیا سره برابر کوي، بالکل نه دي برابر. وایي کچېرې تاسو دا برابروئ، وایي تاسو غیرتي هم بې غیرت هم سره برابر کوي، وایي بالکل نه دي برابر. عزتمندو کوم تحصیل چې موږ ستاسو دلته وکړو، کوم علم چې موږ ستاسو دلته حاصل کړو، دا فکر ده چې موږ بل ته ورسوو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پیغمبر علیه السلام فرمایي بهترین کس ستاسو نه هغه څوک ده چې خپل هم قرآن زده کړي بل ته ورسوي، خپل هم قرآن باندې عمل وکړي، سره د عمل کولو بل چا ته ورسوي. کوم شی چې موږ ستاسو زده کړی ده دا بیا په خپلو زړونو کې په دې باندې عمل کوو، عمل وکړو او سره د دې چې بل ته ورسوو. د اداري چارو معینیت دفتر رئیس هم وینا وکړه او د کورنیو چارو وزارت د اداري معین سلامونه او د مبارکۍ پیغام یې تر ګډونوالو ورساوه. الحمدلله د اسلامي امارت متعهدین خلق ناست او په اسلامي امارت کې د خپل مسلک متخصصین خلق ناست نه په دې کې شک شته دی چې زموږ ملګری مسلکیت نه لري، مسلکیت لري او نه دې کې مونږ شک کوو. تعهد هم شته او تخصص هم شته. دغه تعهد او تخصص دواړه په یو مسیر چلول غواړي. دا یو دوه استعدادونه دي، دا یو دوه معنوي قوتونه دي، هم تعهد او هم تخصص، چې دا دواړه د یو شریک مقصد دپاره لاسونه یو کی. ان شاء الله العزیز که هر څومره هدف په لوړ ځای کې او په لرې ځای کې او په صعب او په مشکل ځای کې پروت و، هدف به حاصل کړی شو. کوشش شروع دی چې تخصص د نواخلي او ته به یوازې پاتې شي. نو ما عرض وکړه په یو وخت کې د اسلامي نظام د قوام دپاره او د ثبات او د استحکام او د بقا دپاره د دې دواړه شیانو ضرورت دی. هم د تعهد ضرورت دی چې موږ خپل اسلامي نظام ته ژمن یو او متعهد یو او په دې باندې هیڅ قسمه سودا نه کوو.
د دې عزت او ابرو زمونږ د ژوند خبره زمونږ د مرګ او د ژوند خبره د دې قایم او دایم ساتل دا داسې وي لکه زما د ژوند نه به هم زیات ارزښتناک ګڼم. دغه به تعهد وي. غونډه د تصدیق پاڼو په ویشلو سره پای ته ورسېده.